السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله د روزې په میاشت کې روان یو، مونږ خوشبخته یو چې دغه میاشت زموږ په نصیب کې ګرځېدلې دی. دغه میاشت چې دی په درې برخو باندې تقسیم شوی دی. اول 10 ورځې چې دی د رحمت میاشت دي، دویمې چې دی د مغفرت دی، او درېیمې چې دی درېیم 10 ورځې چې دی هغه د دوزخ د اور څخه د نجات ورځې دي. په دغه 10 ورځو کې هر یو ځان ته مسنونې دعاګانې لري. باید هغه دعاګانې مونږ وکړو، د الله پاک نه د رحمت او د مغفرت او د دوزخ د اور څخه د نجات دعاګانې وکړو. بله موضوع ډیره مهمه موضوع ده چې ډیر ملګري دوستان په دې باندې ډیر زیات سوالونه ما د دې مورد باندې سوالونه رانه کړي دي او پوښتنه کوي. هغه دا د هغوی وایي چې مونږ آیا کولی سو چې د بل جومات په اذان باندې مونږ روزه ماته کړو. تاسې ښه په احسنه طریقې باندې کولی سئ. په هغه وخت کې کولی سئ کله چې د ماښام وخت داخل سي. مونږ ته مهمه کوم شی دی، مونږ ته مهمه په پشلمي کې وخت داخلېدل دي او په روزه ماتي کې هم چې د ماښام وخت داخل سي. نو دا مونږ ته مهمه موضوع ده. اذان پکې مهمه نه دی، یعنی مهمه دا دی چې ته باید په وخت وپېژنې او وخت دې ته داخل سوی. نو دا پکې ډېر مهم ټکی دی. مخکې له وخت روزه ماتی یا روزه ماتول دا صحیح نه ده او روزه هم خرابېږي. بله موضوع دا ده چې سهار آیا د پشلمي سره متصل مونږ د سهار لمونځ کولی سو که نه سو کولی؟ بالکل یې کولی سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ورنه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د پشلمي او د سهار په منځ کې باید څومره فاصله وسي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې دومره فاصله وسي چې 50 آیاتونه پکې وویل سي. دې نه وروسته متصل مونږ د سهار لمونځ ادا کولی سو. نو د سهار د لمانځه ادا کولو لپاره چې ډېر دوستان وایي چې آیا مونږ د پشلمي سره متصل ادا کولی سو که نه سو ادا کولی؟ د عمر وخت په نظر کې نیولو سره تاسې ادا کولی سئ. په کوشش کوئ چې په ښه ډول باندې د الله پاک اطاعت او عبادت وکړئ، تهجد وکړئ، زارۍ وکړئ، څو هغه ښېراوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پې امین ویلي او جبرائیل امین پې ښېرا کړې چې یو د هغه نه دا دی چې روزې میاشت تېره سي او الله پاک خپل بنده ته پکې مغفرتونه کړي او د هغه ګناهونه عفو نه کړي. کوشش وکړئ چې دغه بدوا کې رانه سئ. جزاک الله خیرا.